د اسلامي امارت له حاکمیت وروسته مالیې وزارت د هیواد ټولو ګمرکونو ته ځانګړې پاملرنه وکړه. د وړ ژمن او مسلکي اشخاصو د ګمارنو ترڅنګ یې په ګمرکونو کې د سوداګرو لپاره مهمې اسانتیاوې رامنځته کړې. عصري برېښنایي سیستمونه یې فعال کړل، کاري موده یې زیاته کړه او ترڅنګ یې ټول هغه خنډونه چې د سوداګرو په وړاندې ستونزې پیدا کولې او یا د فساد زمینه یې برابروله له منځه یې وړل شوې، چې ورسره په ګمرکونو کې روڼتیا رامنځته شوه. د صادراتو، وارداتو او ترانزیت کچه لوړه شوه او په ګمرکي عوایدو کې د پخوا په پرتله فوق العاده زیاتوالی راغی. موږ په ګمرکاتو کې لله الحمد زیات سهولتونه ایجاد کړي، فساد مو د منځه وړی لله الحمد. د امارت اسلامي د حاکمیت نه وروسته هر هغه څوک چې د ملت او د نظام په مابینځ کې بعد راولي دا مو د صفه ایستلی، پر ځای مو صادق، مخلصانه، امین کسان مقرر کړي. په ګمرکونو کې د ډبرو سکرو د صادراتو برخه کې هم لازمي اسانتیاوې رامنځته شوې. د تورخم سرحدي ګمرک د ډبرو سکرو د صادراتو پر مخ پرانیستل شو او د ګمرکي فعالیت موده یې 40 ساعتونو ته وغځول شوه، چې ورسره د ډبرو سکرو په صادراتو کې د پخوا په پرتله د پام وړ زیاتوالی راغی. د 1400 هجري لمریز کال په لومړیو 10 میاشتو کې له هیواد څخه 948,000 ټنه د ډبرو سکاره صادر شوي وو، چې له درکه یې 1,893 میلیونه افغانۍ ګمرکي محصول ترلاسه شوی وو. خو په ګمرکونو کې د رامنځته شویو اسانتیاوو په پایله کې د روان 1401 کال په لومړیو 10 میاشتو کې شاوخوا 2.7 میلیونه ټنه د ډبرو سکاره صادر شوي، چې له درکه یې 12 میلیارده او 143 میلیونه افغانۍ ګمرکي محصول ترلاسه شوی دی، چې دغه شمیر د تیر کال په پرتله 10 میلیارده او 250 میلیونه افغانۍ زیاتوالی ښیي. د ډبرو سکرو په ګمرکي عوایدو کې دغه زیاتوالی داسې مهال رامنځته شوی چې د 1401 کال په لومړیو 11 میاشتو کې د هیواد له ګمرکونو څخه ترلاسه شویو 100 میلیارد افغانۍ عوایدو تاریخي ریکارډ جوړ کړی دی.